تازه خبر کوم کار چې اشرف غنی نسو کولی اوس یې یعقوب ابن عمر کوي. د افغانستان د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پر ډیورنټ فرضي کرښه نوي تأسیسات جوړوي. د ملا یعقوب مجاهد دغه اقدام د پاکستان حکومت په ویره کې اچولی. دا چې ملا یعقوب پر ډیورنټ فرضي کرښه څه ډول تأسیسات جوړوي، ملا یعقوب خپلو ځواکونو ته د څه امر کړی او پاکستانی حکومت ولې په ویره کې دی؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مسؤلیت سره به مخ سي. په اخره کې ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د امارت اسلامي ټول مسؤلین هغې د چا فرمایشات نه مني او انشاءالله تعالی د خپل ځمکني بشپړتیا دپاره هر قسمه قربانۍ ته چمتو دي او تیار دي. ملا یعقوب پر ډیورنټ کرښه په زیات شمېر تاسیسات جوړوي. د ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې ډیورنټ فرضي کرښې ته څیرمه د 10 کیلومتره نوي سړک د جوړولو چارې پیل سوي دي. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه کې ډیورنټ کرښې ته څیرمه پرتو سیمو او سرحدي پوستو ته سړکونه جوړ سوي دي. د ملي دفاع د سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ځانګړي امر او د یاد وزارت په مالي لګښت د 201 خالد بن ولید قلي اردو د قماندان په لارښوونه د 10 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل سوي دي. د مسؤلینو په وینا د دې سړک ګټه فرضي کرښې ته څیرمه میشتو ولسونو او سرحدي ځواکونو ته رسیږي. چارواکي دغه راز زیاتوي چې فرضي کرښې ته څیرمه ټولې پوستې فعالې او سرحدي ملي ځواکونه پکې میشت دي چې په لوړ مورال سره د اسلامي نظام استحکام او د هیواد له لویشتې خاورې څخه په میړانه دفاع او ساتنې ته بشپړ چمتووالی لري. د یادې سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د قلي اردو د قمندان او مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ له اسلامي امارت څخه کلک ملاتړ اعلان کړ. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې هوریت رادیو هم پر خپل ایکس یعنی پخواني ټویټر پاڼه لیکلي د اسلامي اردو ځواکونه له افغانستان څخه دفاع ته بشپړ چمتو دي. ختیځ زونکي سرحدي مسؤلین وایي چې مجاهد ځواکونه د اسلامي نظام او خاورې ساتنې لپاره هر رنګه قربانۍ ته چمتو دي او د هیڅ چا تجاوز بې ځوابه نه پرېږدي. یاد زونکي د خالد بن ولید قلي اردو مسؤلین د ډیورنټ فرضي کرښې د څه باندې 100 سرحدي پوستو جوړېدو او دې پوستو ته د منظمو سړکونو جوړېدو خبر ورکوي. یاد دې وي چې دا نوي سرحدي پوستې داسې سیمو کې جوړې سوي چې د تیرې ادارې پر مهال به پاکستاني لوري د دې پوستو د جوړېدو اجازه نه ورکوله او پر یادو سیمو به یې توغندي اورول. خو د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت سره هر ډول تجاوز ته د پای ټکی کېښودل سوی. شمشاد رادیو تلویزیون هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملي دفاع وزارت په ننګرهار کې ډیورنټ فرضي کرښې ته څیرمه د سړک جوړولو چارې پیل کړې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.